که چیرې کوم سړی جنسي کمزورتیا لري یا په راتلونکي کې له جنسي کمزورتیا څخه ځان بچ ساتل غواړي نو ویډیو ضروري تر پای وګورئ. السلام علیکم ګران دوستانو، زه مصطفی نوري ستاسو په درانه چوپړ کې یم. په دې هیله چې ویډیو تر پای وګورئ. که زموږ چینل ته نوي یاست طریقه په سکرین وینئ، لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګه چې د غنټه علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. که چیرې کوم سړی جنسي کمزورتیا لري یا په راتلونکي کې له جنسي کمزورتیا څخه ځان بچ ساتل غواړي نو د کومې ګرانبیه دوا یا درملو اخیستلو او خوړلو هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې الله تعالی د یوې وچې میوې په بڼه کې انسان ته د جنسي طاقت لویه خزانه ورکړې ده. د ترکیې ساینس پوهانو په 17 ځوانانو چې جنسي کمزورتیا یې لرله یو تحقیق کړی دی چې په نتیجه یې د ټولو دنیا ډاکټران حیران کړي دي. د ترکیې ساینس پوهانو د دغو 17 ځوانانو ته هره ورځ کابو 100 ګرامه وچه پسته ورکوله او یوازې په 3 اونیو کې د نوموړیو ځوانانو په ژوند کې یو ستر بدلون راغلی و او د هغې جنسي کمزورتیا ختمه شوې وه او هغې له مخې څخه ډېره ښه د کوروالي وړ شوي وو. په دې سربیره د دغو 17 ځوانانو روغتیایي حالت هم ښه شوی و او مثبت بدلون پکې راغلی و. په دغو 17 ځوانانو کې دغه راز ګټور کولېسټرول HDL زیات شوي او تاوان لرونکي کلسترول LDL کم شوي وو. د ترکیې ساینسپوه نایجل مشل د تحقیق د نتیجو په اړه وویل پسته ډېره ښه میوه ده او پروټین پکې زیات دي او پسته کې داسې غوړوالی شته چې د انسان د بدن لپاره ګټه لري. هغه زیاته کړه په پسته کې شنه برخه په اصل کې انټي اکسیډانټ ده کومه چې د انسان بدن نه یوازې له فاسدو موادو پاک د انسان ذهني دباو هم کموي. دغه ساینس پوه وویل تاسو د هغو کسانو لپاره چې ودونه یې کړي دي پسته یو خاص نعمت بللی شئ ځکه چې پسته کې سلینام شته او زنک پکې هم شته کوم چې د نرانو منې زیاتوي او د سړیو ټسټوسټرون هورمونه هم زیاتوي. لنډه دا پسته د ټولو خلکو ډیره خوښیږي او داسې وچه میوه ده چې یوازې په 21 ورځو کې د سړیو جنسي کمزورتیا ختموي. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، څنګه چې د غنټې علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم، ښه وخت ولرئ، د خدای په امان.